په 1498 لمریز کال د کب د میاشتې په 10مه نیټه د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شو. په دغه تړون کې دواړو لورو د یو له شرایطو په وضع کولو سره په افغانستان کې د امریکا نظامي حضور او اشغال پای ته ورسېده، چې دا کړنه د افغانستان د خپلواکۍ پیلامه وګرځېده. د افغانستان اسلامي امارت د دوحې د تړون ټولې هغه ژمنې عملي کړې چې په دغه تړون کې یې یادونه شوې، خو امریکا هغه شرایط چې په دوحه تړون کې یې د عملي کولو ژمنه کړې وه یو په بل پسې تر پښو لاندې کړل، او د تیر 20 کلن اشغال پر مهال یې په خپل سري ډول د بشر د ټولو حقونو خلاف داسې ړندې بمبارۍ او وحشیانه چاپې ووهلې چې پر مهال یې کورونه څه چې ان کلي تباه شول، چې موږ یې نن یوه بیلګه د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ د ابراهیم کاریز په سیمه کې له نن څخه 14 کاله وړاندې هغه چاپه انځور کړي چې پر مهال یې 42 بې ګناه وګړي شهیدان شول او له ټول کلي یوازې یوه میرمن او 2 ماشومان ژوندي پاتې شول. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. موږ د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ د ابراهیم کاریز په سیمه کې یو. دغه هغه سیمه ده چې له نن څخه نږدې 15 کاله وړاندې په دغه سیمه کې د امریکایي ځواکونو له لوري په دغه کلي باندې چاپه ووهل سوه. دغه بېرحمانه چاپه وه چې په دغه کلي کې د ماشومانو، میرمنو او سپین ږیرو په ګډون تقریبا 42 بې ګناه هیوادوال په شهادت ورسول. لویه غمیزه وه. دغه غمیزې ته د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالیو خلک رالل. دغه هدیره چې تاسې وینئ همغه 42 بې ګناه وګړي چې میرمنې، ماشومان او سپین ږیري وو، د دې هدیرې په دغه سیمه هلته پورته په هغه ټپ او لاندې خاورو ته سپارل سوي دي. هیڅ چا هغه وخت دوی درد دوا نه کړو. موږ هم نن وپتې له دې سیمې ته راسو تر څو زموږ هیوادوال هم د دې غمجنې او نه هېرېدونکي بدې واقعې څخه بیا هم خبر کړو. موږ دا شیبه د ابراهیم کاریز د هغې کورنۍ له غړي سره ولاړ یو چا چې په همغه چاپه کې خپله مور، خویندې، وړ ورور او خپل پلار له لاسه ورکړی. هغه همدغه ځوان ده. کله چې موږ له پیل هم دوی سره خبرې وکړې دوی زړغوني وو. موږ هم خفه یو، ټول هیوادوال خفه دي. د دوی له خولې نه نن اورو ایا بشریت او بشر ته درنښت همدغه ډول وو؟ تاسو نوم واخلئ او ووایستئ چې ستاسو په کلي باندې چاپه کوم درد یې له ځان سره لرل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټول مسلمانانو اوریدونکو ته سلامونه کوم. وعلیکم السلام. د موږ داسې کیسه وه چې د موږ د کلي نوم د ابراهیم کاریز د شپې 12 بجې وې د کفارو لخوا چاپه ووهله سوه او په دې کې کینې لکه تاسې چې څرنګه وویل مخته دې کې ډېر خلک وځورېدلو. په هغه کې ما خپل پلار، مور، 6 ورونه او خویندې له لاسه ورکړې شهیدانې سوي دي. حتی داسې وو چې زیاتره ماشومانو ته یې سپي ورپرېښي وو د کفارو. زیاتره ماشومان یې په سپو باندې داړلي وو، ختم کړي، شهیدان کړي وو. زیاتره داسې زنانه وې چې هغه که کومې زخمیانې وې که نه د هغو په پرارو کې لاس ور اچولی وو. نو چې کله موږ د خپله واقعه چې کله زه وګیس راورسېدم دا واقعه مې ولیده د کلي، نو یقیني درته وایم چې د پکتیکا ولایت ټول ولس او د منطقو خلک وو چې ټول په دې باندې ډېر خفګان یې زړول. او په دې کې داسې وو چې زیاتره وخت کې نو موږ داسې د خپل کلي دا خلک یې دې اندازې ته خپل ماشومان او دا سپین ږیري او ځوانان دې حد ته رسولي وو چې د چا له خولې چې یو ټم هم نه راوت. نو ټول په وام او په وحشت کې وو. دغه وحشت هغه کو اختیار کو د کفارو. نو زیاتره داسې خلک وو چې هغو هېڅ کله موږ د خپل کلیوالو خو چې دا څومره کورونه وو د هېچ هم دا له وسه نه کېدو چې حتی دا جنازه دې واخلي او هلته دې کېږدي. ټول په زړه او په غم کې وو. زیاتره دا د پکتیکا داسې خلک وو چې هغو زړه کوله، هم فریادونه یې کول او موږ بې وسه وو. موږ هېڅ هم نه سوی کولی. د کفارو زیاتره ځایو کې دغسې وحشتناکې پیښې ورسولې
نو موږ هم یقیني درته وایو چې هر سړی کور وي بیا نه د چا ورور ختمیږي یا ما به زیاتره وخت کې دا له ځان سره احساس کول شي له ما چې خدا ناخسته دا یو پلار لاړ شي نو د ما به حالات څه شي خو زیاتره به د الله تعالی داسې امتحان و چې د ما ټوله کورنۍ 10 نفره شهیدان وو چې په دې کې مې ټول هغسې ورونه وو چې 4 تر ما مسیاران وو او 2 تر ما کسیاران وو پلار مې حتی داسې وښایي د 15 کلو په عمر کې وو سپین ږیره وو نو کله چې ما د هغه ولیده یقیني په ما باندې خو بس بلیغو حال باندې به یو الله تعالی د ما په زړه باندې علم درلود چې ما به زړه څه وړو یا به په څه حالاتو کې وو خو بیا د زیاتره د بعضې خلکو د کور ودان چې موږ ته یې ډاډینه راکوله مثال موږ بس هر څومره واقع چغې کړي خو دا ناخسته یم کوم هغه کړي خو هغه پیښې وو هغه د هغه ډېر درد زړه له درد چې خپلې چغې او نارې ورسره اچوي دي خو بعضې داسې خلک وو چې ما ته به یې ډاډینه راکوله نو اوس هم موږ الله تعالی ته بس په الله تعالی باندې م ځانونه سپارلي دي هغو د الله تعالی شهادت قبول کړي دا هم شهیدان دي دا قبرونه چې دي یا خواته شهیدان دي دا پاسې دي دا هم شهیدان دي حتی 240 که 340 تعداد شهیدان و داسې کله چې ته همغه شپه چې تاسو په خپل کور کې وئ په دغه سیمه باندې چاپه وه سخته چاپه وه ایا دلته هلیکوپټرې وي بنګنې وي خلک څه ډول شهیدان کېدل په کورونو کې شهیدان سو دلته د شپې 12 بجې دا غټې هلیکوپټرې چې دوی ګوبړه بولي دا کفار د 12 بجو وې زه پخپله په دې ساعو په دغه هغه کې مثال ومه نو کله د شپې وچې 12 بجې سوې هلیکوپټرې رالې شاوخوا منطقه یې هم محاصره کړه دا غټې ګوبړه هلیکوپټرې کېنول حتی دا کفار پیاده سو کورو ته ننوتو سپي م ورسره وو زیاتره وخت کې نه چې کله به چا باندې پیښ سو که به زنانه وو که هغه ولي هغه سره ډېر وحشتناکه مرګ باندې ختمولو نه الله تعالی دې د هغو شهادت قبول کړي وچاپه نورو کورو ته دی ننوتلو و د هلیکوپټر و د ټانګو هغه نه وه ولې د شپې جټې وې په ما باندې حتی و بمه صرف په ما باندې اچولې چې ما پخپله زیاتره دا ټول انځولي وو دا کلیوال په ما باندې خبر دی چې غره سر ته ختلی یم د شپې په 12 بجو و دانې بم جټې را باندې واچول چې یو زه وم یو بل ملګری و خپل مشر چې و هغه خو شهید سوی و و بمه جټې را باندې واچول زیاتره وخت کې د شیان استعمالول چې یارې به مثال اوله ور 15 ولګېدو درب به یې سولې هغه بعده به د ماشین غوندې داسې 3 ضربې کولې نو موږ بس خدای تعالی تېر وساتلو تېر خلاص وو په دغه چاپې چې په دې کلي کې څو نفره پاته سو یو ته وې یو زه وم یو مې بل دغه وړکی ورور اوس خو ماشاءالله زڼی ده یوه دا کونډه وه چې اوس غریبګۍ وفات سوه خدای تعالی دې په ټولو حقدارانو باندې رحم وکړي نه د دغو اتې څوک پاته هم نه وو زیاتره داسې وو دا یو څو شپې وروسته کې اتې خو خلک وام اخیستي وو نو زیاتره داسې خلک اوس چې د دغو ځایانو چې هم کنې موږ ته چې کومه واقع رسېدلې وه د موږ خپل ځای لږ اوس یخوته وه زوړ ځای خو دلته هم دا خلک هم ټول یا مهاجر سو یا په بله خوا سو کډې بار کړې سره و له دې ځایه ولاړو که نه په وام کې وو همیش به موږ له دغې خطرې سره مخ وو له دغه وامه سره به مخ وو دغه احساس به م کول کله په غرو کې شپه کوه کله چیرې غارګوړو ته ننوځه زیاتره داسې خلک وو چې هغو داسې شپه خپلو کورو کې نه سوی کولی له خپلو کورو چې به یې ځان ایستل تاسې څه فکر کوو ستاسو ماشومانو ستاسو سپین ږیرو ستاسو سپین سرو ستاسو خویندو کوم جرم کړی و او کله چې ته خپلې خویندې خپل پلار خپل ورونه در یادوي په دې ردې سترګې لګېږي څومره خوابدی کېږي نو ولې یو سړی به خامخا ډېر خفه کېږي چې د کور غړي شهیدان شي نو هغه ته بس دا خو نو ما مخته تا ته یوه خبره وکړه چې په یو وخت کې ما احساس کول چې دا پلار له ما چې خالص مړ شي د ما به څه وړ حالات شي خو کله چې ما ټول شهیدان د خپل کور ولیدو د کور حالات مې ولیدو اکالي مې ولیدو چې رالم او دروازه مې د کونډې کفر پرته وه دغه د ورونه د کوټو دا کونډې کفر پراته وو او د ما د کور سامانونه ویړ وو او وینې وې جنازې وې نو بس ما کومې کوکې کړې دي هغه به یو خدای لیدلي نو اوس مې نه یېرېږي بار بار زه دا قسم کوم چې کله هدرې ته راسم د خپلو پلار و مور
لکه دا اوس چې تا ویلي باروبار راته یادېږي خو موږ کم وسه یو څه هم نسو کوی بس په هغه الله تعالی به ځانونه سپارو چې پیدا کړي نو زړه م ډېر زور راکوي. او ستاسو هیله څه وه چې ستاسو وروڼه را زلمي سي یا زلمي وو؟ ستاسو هیله څه وه چې دوی به څه وکړي ستاسو د کور د بساینې، د ستاسو د کور د ګټیالیتوب لپاره، د زده کړو د تعلیم لپاره؟ دا خو د هر سړي یو داسې یو اندازه او فکر یې چې خپل ورور واڅوي یا ښه علم وکړي یا تعلیم وکړي یا د هېواد ته مثال خدمت وکړي یا خلکو ته خدمت وکړي. خو موږ یې له هرو برخو ناهیله کړو. هغه یې له هغه د یو بعضې وخت کې امسیاران یو متل کوي وایي چې باغ پوخ سو باغوان کوږ سو. نو زیاتره وخت کې خو ما څه درته وایي دا هیلو سره موږ یقیني په زړه باندې هیلې لرلې د خپل وروڼه نه بعضې وخت کې ما ته اوس هم کله کله احساس را سره پیدا شي هدیرې ته راسم چې کله د دوی قبرو ته ودرېږم. قدرمنو لیدونکو تاسو د همدغه کس خبرې واورېدلې. دا د ابراهیم کاریز د هغې کورنۍ غړی و چا چې د خپلې کورنۍ 10 کسه له لاسه ورکړي وو چې مخکې مو هم یاده کړه په دې کې سپین ږیري ماشومان او زنانه هم شامل دي. په همدغه هدیره کې یو. دلته د دې کلي له نورو غړو سره هم خبرې لرو. زموږ ملتیا مه پرېږدئ. لیدونکو دا شیبه لا هم د ابراهیم کاریز په هغه نقطه کې یو چیرې چې په همدغه غونډۍ باندې د لنن څخه د 15 کاله مخکې واقعي پیښې یا غمیزې شهیدان ښخ دي. موږ دلته د دې پیښې یو لایني شاهد سره خبرې کوو چې دغه کس هم هغه وخت کې زلمی و، په دې کلي کې ژوند دلته اوسېدل. دوی نه اورو چې د دې پیښې په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړي. تاسو نوم واخلئ او ووایاستئ چې د ابراهیم کاریز په دغه سیمه کې چې د مټاخان ولسوالۍ اړوند څه ډول پیښه تېره شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ابراهیم کاریز اوسېدونکی د مټاخان ولسوالي یم. ابراهیم کاریز په کلي کې د شپې په 10 بجې باندې د امریکایان رالو او د ګس تر 4 بجو یې چاپه وه. په دې کې سپین ږیري او ماشومان او زنانه دا ټول شهیدان کو 42 نفره تعداد د شهیدانو. نو هغه وروسته چې داسې کورونه یې کړو چې د هغوی نه بیخي زنانه پاتې شوې په کور کې یوه زنانه نورې مکمل شهیدان کړي دي. 4 کورنۍ بیخي موږ د پښتنو په لو سره میراث کړه. کوم چې دا د موږ د برات په نامه د دې 10 کسان د یو کور شهیدان سو او دا 8-5 دا خو داسې یو په عامو کورو کې په 8 کورو کې 10 نفره شهیدان. نو چې موږ هر کله ګیزره جګ سول او شهیدان هم له خپلو کورو چې راویستل تقریبا تعداد 240 ته رسېدلی و د شهیدانو. نو ډېره وحشتناکه چاپه یې وواله، ډېر ظلم یې وکړو دې کفارو دې ظالمانو. د موږ سره ډېر زیادت ظلم وکړو. هغه وخت کله چې تاسو چاپه د شپې وه، کله چې سهار خپل کلي ته رالی یا په خپل کلي کې ګرځېدئ په کورو کې، شهیدانو کومو ځایونو نه پورته کول؟ څومره ظلم ورسره شوی؟ شهیدان خو ټول په خپلو کورو کې وو، ټول په خپلو کورو، په خپلو بسترو، په خپلو د خوب په ځایونو کې شهیدان کړي وو. بعضې راکش کړي وو له خپلو د کلاوو کې ویستلي وو. یو هم داسې نه ده چې دوی لا د جنګ په صحنه کې ویستلي، لا دوی د جنګ خلک وو، ټول ماشومان وو، سپین ږیري وو، زنانه او ظالمان وو. یو هم د جنګ خلک نه وو، نه د جنګ نظامي کسان وو، ټول عام خلک شهیدان کړي وو. دغه کلی څه ډول وو؟ ویل کېدل چې د کلي کورونه هم ویستل سوي وو، ونې هم ویستل سوي وي. او بالکل کلی یې هم بمبار کړی وو، ونې هم بمبار کړي وو، خو الله به چې غټه چاپه وله، جیټې وې، بنګنې وې ورسره، هلیکاپټر وو ورسره، داسې چاپه وه چې یعنې هوایي زمیني وو. ماشومان هم په خپلو سترګو ولیدل چې دوی شهیدان کړي؟ او بالکل هم لیدلي، داسې ماشومان هم لیدلي چې اثرونه یې لا نیم نیم نه وو. څو کلن وو دا ماشومان؟ دا 7 کلن 8 کلن 9 کلن داسې ماشومان هم وو. اوس چې کله اورئ تاسو چې نړیوال وایي د بشر حقونه، ځانګړي ډول امریکا وایي چې د بشر حقونه، آیا د بشر حقونه دا ډول وو؟ د بشر حق دا وو؟ نه، د بشر حق خو دا نه ده چې ته د شپې راځې، په د شپې ما په کور یوه وحشتناکه چاپه وږي او سپي ورپرېږدي او ماشومان وژنې، ښځې وژنې، سپین ږیري وژنې، ځوانان وژنې، ټول هغه کسان وژنې چې هغه نه نظامي او نه یې په نظام کې کار لرلی، هغه خلک ته شهیدانوي. دا خو نه بشر ده، نه بشر حقوق ده، نه یو شی ده. دغه سیمه کې اوس چې هغه کورونه چې ړنګ سو، وران سو، ویجاړ سو، تر اوسه پورې په تېر دولت کې داسې څوک پیدا سو چې ستاسو غږ یې واورېدل چې کورونه ړنګ سو، خلک بې کوره سو؟ نه نه، هېڅ رقم کومک هم د موږ له یتیمانو، د موږ له کونډو سره، د موږ له شهیدانو سره هېڅ رقم کومک، داسې کم کومک یې کړی صحیح ده،
داسې کومک یې نه ده ورسره کړی چې دوی اوس لا خپل کور جوړ کړي او کورونه یې اوس هم لا په هغه رقم باندې ړنګ ویجاړ پاته دي. قدرمنو لیدونکو، موږ به تاسو ته دا شیبه د دغه ابراهیم کاریز ټولې هغه ساحې هم در ښکاره کړو، کومې ساحې چې د همدغه ابراهیم کاریز د کلي دي، کومې ړنګې سوي دي، هدیرې او حتی د کلي لاندې کورونه. زموږ ملتیا وکړئ نورو خلکو سره هم خبرې کړو. درنو لیدونکو، د همدې غونډۍ سر ته راغلو. دلته ګڼ قبرونه ښکارېږي او ډېری قبرونه هغه قبرونه دي چې د ابراهیم کاریز په وحشتناکه چاپه کې ډېری زموږ ستاسو بېګناه هېوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی و، د شهادت جام یې نوش کړی. موږ د دې پیښې له یو بل عیني شاهد سره خبرې کوو. دوی هم یوه عجیبه خاطره لري. هغه خاطره لري چې څنګه دوی همغه شهیدان، یو مور چې خپل اولادونه ورسره خوا کې پورته کړي. تاسو نوم واخلئ. ما نوم محمد انور ده، د ابراهیم کاریز اوسېدونکی یم، د مټاخان ولسوالۍ. تاسو وویل چې موږ معلومات هم دا و کله چې په دې سیمه باندې بمبار کېدله ځینې خلک یا حتی یو مور او اولادونه یو کاریز ته تللي وو. څه ډول واقع وه چې تاسو خپلو لاسو باندې کښلي؟ هغه د دې برات مور وه او درې ورونه وو او دوه یې ورېندارګانې وې. هغه ورېندارګانې د کاریزه کې زه پخپله پسې ورکته سوم، داسې کږلېټ و، تر کږلېټ تېرې سوي وې. مور او زمن چې وه کږلېټ ته نه ورسېدلې، له شا د کفارو ویستلي وو. بیا چې موږ پسې ورغلو، د یو زوی یې په د یوه زنګانه سر وریښه، یو بل زنګانه یو یې په دا منځ کې وو، د درېیو سر وزنې دې به خپلې مور په خپل لاسو ور تړلې وې. دا هم شهیده سوې وه، هغه په ناستو شهیده وه، د زمن یې په غېږ کې درې سره شهیدان وو. یعنې دوی وایي چې همغه مور چې درې اولادونه یې هم ورسره وو، خپل بچي همدغه کاریز ته پناه وړي. کاریز کې لومړی خپل اولادونه شهیدان سوي دي او د هغوی ځینې خپلې مور ورته تړلې دي، وروسته یې مور هم په ناستو باندې شهیده سوې. او دغسې واقعیت څومره غمجنه وه کله چې شهیدان پورته کول، کله چې ماشومان را پورته کول. څومره ځورېدلی، څه ډول حالت و؟ حالت و چې په زندګي م دغسې یو هغه ورځ نه ده لیدلې، بده ورځ نه ده لیدلې، او داسې حالت و چې د قیامت ورځ وه په موږ باندې چې اووه دوه څلوېښت نفره شهیدان وو چې دلته د پکتیا او د زرمت د مټاخان دا ټول مخلوق راغلی و، په قبرو تر ماښامه لګیا وو چې قبرونه یې نه سوی هغه کولی. دا ټول خلک داسې وو لکه د قیامت ورځ وي. یعنې تاسو یوه ورځ کې قبرونه نه سوی کښلی، تر مازدیګر تر لمر لیدو پورې دا څومره مخلوق د مټاخان د ولسوالۍ و، د زرمت ته راغلي وو، له ساکو ان له پاټکه لا راغلي وو. دا خلک چا ډبرې راوړي وې، چا کلنګان بیلچې. مازدیګر ماښام لمونځونه چې قضا کېدل، دا شهیدان مو خپل خاورو ته مو وسپارل. بیا د دغه ورور و، یو وړکی ورور اوس غټ هلک ده، دا په کاریزه کې ورک و. ماښام بیا موږ ولاړو چې موږ به هغه له کاریزه راوکاږو. دا ټول کاریز م پسې وکوت، پیدا نه شو. ماښام اتې بیا موږ داسې پورته روانو چې پورته کاریزه ته ورسو، له کاریزه یې راوباسو. هغه دی په خپله راختلی و. اتې به نو خدای خبرې چې راکښلی د موږ ورته ایستلو کومه رالې وه، زه په سپرغه کې په خپله راوختم. هغه سپرغې 40 متره ژورې دي. هغه ورځ خو به په دغه کلي کې اور هم نه بلیدل، ډوډۍ به هم نه پیدا یو شی هم نه و. چې ماښام سو موږ دا کورونه ټول لاړو، کم و لوی نر و ښځې ټول د دوستانو قریبانو کره ولاړو. زه په خپله له کلیوالو سره پاته وم. ماښام چې جومات ته رالو، 5-6 نفره سپین ږیري وو، دا جومات ته رالو، په جومات کې ناست وو. موږ چې یو نفر غو په ټول مو مړۍ د موږ کره وخورو. چې ماښام د خپلو کورو ته ورتلو، داسې وام راته درېدو لکه هغه مرګ چې دلته راته ولاړې. زه په خپله په ماښام کې اتل دا کلي زه هم پسې ووتم، مالونه هر شی 2-3 ورځې د هغه وږي تږي ولاړو. دلته د یو مور وای په دغه کلي کې ژوندۍ پاته و. هغه چېرته ژوندۍ پاته سوی؟ هغه هم اوس وفات سوی. هغه دغه ده، هغه مور ده، دی زمن دي، 4 زمن یې دي، 2 لمسي وو، د دغه یو لمسی ور حلال کړی و، د غاړې غوټې پرې د 2 کلو به یا د 3 کلو. داسې ماشوم مو خپله ولي چې غاړې غوټې پرې وې، شهید کړی و، 2 نګندې شهیدانې. دا خالي او دا مور پاته وه. مور څه کړو کله چې تاسو ولیده چې دا ژوندۍ پاته ده، اولادونه یې نسته؟ مور یې وړې وه ورسره، امریکایانو وړې وه، ژوندۍ یې وړې وه. بیا 5-6 ورځې وروسته بېرته 10 ورځې وروسته بېرته راغله. اتې بدې ورځې کولې، داسې حال و د قیامت ورځ وه. تاسو چا دومره جرأت لرلی چې د دوی مخې ته درېدلي وایي چې ستا اولادونه نسته، ستا کور نسته؟ نه، هېچا دومره جرأت نه کوه. څوک ورتلی نه سوی دا کور ته. اوس یې میراث د بل ده؟ هېڅوک یې نسته، خالي دغه مور یې پاته وه، دا په وروسته کال مړه سوه. هغه انځور ده، هغه سیمه ده، هغه پیښه ده کومه چې دلته 15 کاله وړاندې رامنځته سوې ده. موږ د دې سیمې له څو نورو کسانو سره هم خبرې لرو، تر څو مو د شوي وحشت له ټولو هر اړخیزو جزئیاتو خبر. درنو لیدونکو، دا د پکتیکا ولایت د ابراهیم کاریز، هماغه سیمه چې خلک ورته وایي ابراهیم کاریز، همدغه ابراهیم کاریز ده.
په دغه سیمه کې دغه هغه ځای ده چې کله په دغه سیمه باندې چاپه لوېدله امریکایانو دغه ټول سیمه کې وحشت خپراوه. دغه سیمې ته یوه مور له خپلو اولادونو او نګندو سره دغه ځای د ځان لپاره پناه جوړ کړو. کله چې دې ځای ته راځي دلته یې هغه ماشومان ګندې او خپله همغه مور په دغه ځای کې شهیدېږي او دلته تاسو ګورئ په دغه ساحه کې د اوبه هم دوامداره راوځي. دوی باندې نور لاره درېدلې وه، بل ځای د خلاصون نه و، همدغه ځای د خلاصون کول چې دلته به موږ وژغورل سو. خو بس ژوند تر همدې ځای ورسره ملګرتیا کړې وه، تر همدې ځای ورسره ملتیا کړې وه. دلته دوی خپل روح حق ته سپارلې وه. موږ به د همدغه ځای او د دغه کلي د نورو وحشتونو په اړه د دې سیمې له قومي مشرانو سره هم خبرې ولرو. د خپرونې وروستۍ برخه او وروستۍ شیبه د ابراهیم کاریز په کلي کې ولاړ یو. دلته هغه قومي مشر یا هغه کس سره خبرې لرو چا چې په دغه چاپه کې د خپل کور غړي له لاسه ورکړي دي، شهیدان سوي، او خپله دغه کس امریکایانو له ځان سره ژوندی وړی و. 2 میاشتې یا نږدې 3 میاشتې له دوی سره په ولکه کې و. له دوی نه د هغې شپې د چاپې او د وحشت په اړه باندې پوښتنه کوو. حاجي صاحب تاسو نوم واخلئ او ووایاستئ چې ستاسو سیمه کې څه ډول چاپه وه، څه ډول وحشت و؟ کور ودانم هر کله راسئ. زه خو دلاور نومېږم او د دغه کلي اوسېدونکی یم. دلته 14 کاله مخکې د جوزاتو سیستمه وه، 8 کال و. د شپې لخوا د امریکایانو له طرفه تیارې رالې او چاپه ولوېده، بمبار شروع سو. دغه ونې دا کلاوې تا چې خپله ویډیو وکړي دا ونې ټول دغه داغ داسې دي، دا بمبار کړي، دا ټول زخمیان دي. په دغه کارېزه کې 6 کسه شهیدان سو. په دغه کلا کې کور و او زما په کلا کې د بله کې دا ټول یا زما د تره زمون و، یا مې ورونه و، یا مې پلوار و، یا مې ورېندار و، یا مې ورېره وه، یا مې د تره لور وه، یا مې ترور وه، یا و دا کوم برابر 140 کسان شهیدان سو. په دې کې 10 کسه زخمیان و چې اوس هم هغه د زخمیانو چې کله ما سره بته ده موجوده را سره ایښې ده. خو په دې کې زه ماسې نه پلار ښخ کړی، نه مې ورور ښخ کړی، نه مې تربور ښخ کړی، نه مو هغه جنازه کړې ده. ماښام یې په یو جمړۍ را سره وخوړه، خو چې سهار شپېدې د چاودې زه بګرام ته ورسېدم. نو ما خو چې یو ځای وړی یم چې که مې کاته د ما ډېره د اکا زمنې وړي وو، ډېر بندیان وو او ډېر زخمیان سوي وو. کله چې ما ورې تحقیق وسو یا کومې خبرې وشوې یا کومه اخر ما دوی سره دی ما ته دا خبره کوله چې له موږ چې ساه ووخته. نو دلته دا د ټولو شهیدانو عکسونه اخیستي وو، ورېښې ما ته راښکارول چې دا څوک ته مې ویل دا د ما ورور، دا څوک ده، دا د ما پلار ده، دا څوک ده، دا مې ورېندار ده، دا څوک دا مې تیندار ده، دا څوک ده، دا مې د اکا زوی ده، دا څوک ده، دا مې د پلانی ده. په دغه کلا کې دا په دغه کې 12 کسه شهیدان سو. دا د مخامخ کلا ده، 3 دې خواته وو، 6 نه کسه یې خواته، څلور دې خواته وو. نو وروسته بېرته رالم. دا خو ما په کور کې دومره سړی نه و پاته چې ما ته راوتلی وای. ما ته ښځې پردۍ ښځې راووتې د مار کلي ته چې ما داسې وخت تېر کړی و چې دا خپل مخ مې ما ته نه معلومېدو چې زه په سال کې وم. خپله یې د ما او د زوی لاس را تړلی و. زه 25 کزه کوهي ته مې ځان اچولی، خو 4 وارې زه بېرته سر ته راوختم. ویل مې چې ټول اولاد یې ختم یم، بیا د تا په ځوان څه شی. خو بالاخر چې دا برکله یا مجاهدین یا خلک د سیمې د منطقې رالو، له خرنې او له ساکو چې راورسېدو او د موږ لاسونه یې راخلاص کړل. له دې کارېزه څخه د 4 نفرو غوښې او لړمنونه دا معلوم نه و چې د چا په دې لمن کې ما راټول کړي. 42 نفره د هغه نلکۍ خواته لاین لیکملی شي. دغه د ابراهیم کاریز د کلي هغه کوټه ده چې په دغه کوټه کې 7 نفره شهیدان سوي دي او د دې کور ټوله کورنۍ ختمه سوې، یوازې یوه مور یې پاته وه. دغه مور هم 3 کاله وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغې مور میراث شوې ده، دغه کور ورنه میراث پاتې سوی ده. دا یې د تره زوی ده، دوی نه اورو چې هغې مور وروسته له دې چې کله دوی شهیدان وکړه، ورونه او زامن او نګندې یې له لاسه ورکړي. مور څه ویل؟ تاسو ووایاستئ. مور دا خبره کوله، موږ به ورته چې موږ سره واوسېږو، دی به وایي چې یا زه خپل کور واوسېږم، لکه له ما سره شهیدان پراته یي، په کور کې هېڅ څوک هم نه و، دا دې بیا دې پاته وه. صحیح ده. ما ورته دلته به ور درته راخلاص، ما کور ته راځه،
دی ویل یاسې زه بل ځای پرته یم ورې ما ته خوب نه راځي خپل بچیان په یې غړنګ کور کې زاړوم ورې مې لکه داسې له ما سره یي له ما سره نه تللی کله دې ورځ بیا موږ ورته راتلو دا به دلته ټوله ورځ د بیازې وه د بیازې وه د بیازې او دلته بې خوراک څښاک څښاک هر شی بیا دلته و مړۍ به م په خپله پخوله تاسې به مړۍ م نه راوړل تاسې چې کله دغه مور لیدله څه ډول حالت م احساسول د بیازې وه تره زمن م نه و نګرې ورېندارې م نه وې ټول م له لاسه ورکړي ټوله دوه یې نګندې وې او څلور زمن و یو یې لمسی و و دا ټول په یوه شپه ور ختم کړي کله چې تا دغه مور د بیازې لیدله څه دې کړو چې د بیازې دې لیدله څه ول فکر دې کړو دا به له اوله وار ما ولیدله والله په سترګو مې توره شپه سوه دغه ولیدلم بیا خلکو راجع کړم وایي څه کې مال والله دې ته مې خوا بده سونډې وچ وې سونډې پرې وې داسې وه قسم خدای که مو ورته کتلی سوی زخمي وه دغه دلته دا کور کې ونې م دې ایښي دي ونې م دې ایښي دي بادام ونې ایښي دي زردالو ایښي مڼې ولګولې ما به ورته ښولې دې ویل وه په دې وخت تېروم نور مې طاقت نه کي د ورځې مې په دغه ساعت تېر څه شی یې ډېر یادول زمن وار څه زمن بیا یادول مسي بیا یادول ګندې بیا یادول وایي ما ډک کور و دغسې هغه سو را خالي سو یو زه د بیازې پات د شپې به هم د بیازې و تاسې نه ورته راتلی ډارېدله نه داسې هم نه وي مه راځئ زه نه ډارېږم نه ښه نه بد لکه ما سره زمن ورې په یوه کوټه کې راسره اوس چې تاسو کور ته راځي څه فکر کوي کور تاسو ته هغه یې مور هم نسته هغه هم نسته ولی که اوس دغه کور ته دغسې م ورتلی سم زه وایم لرې بیا نه کوې چې همدا رایاده شوه چې مو به ویلې د کور ته نه ور ډېره زیاته مننه اوس داسې راغلی اتې ځکه دسه رالو که دغسې م نه راغلو تی وینې اور یې بند و صحیح ده څوک راتلی شي څوک هم نشي راتلی زه سعید الله دې خوشحاله کړم په دې کې هېڅ شک نشته چې امریکایانو ډېر سخت وحشت وکړو ابراهیم کاریز باندې چې هلته یو تقریبا تر 450 کسانو پورې کسان پکې په شهادت ورسېدل او ډېری خلک داسې سوي دي چې د یو کور نه ټول فامیل ختم سوی او فقط یوه زنانه پکې پاتې سوي یو سپین ساری پکې پاتې سوي نو دا یقینا یو غټ وحشت و او دا موږ غواړو چې په آینده کې دغه کلي ته او دغه ولس ته او دغه خلکو ته ښه پاملرنه وکړو په هر لحاظ سره د تعلیم په لحاظ سره او د صحت په لحاظ سره او د نور د بیا رغونې په لحاظ سره په ټول لحاظو سره دغه ته او دغه کلي ته ورته نور داسې ولسوالۍ او لرې پرتې سیمې چې کومې دي هغوی ته انشاءالله امید لرو د امارت مسؤلین راغلي دي او هلته تللي دي او د هغوی د ولس او د عامو خلکو مشکلات یې لیدلي دي اورېدلي دي نو په آینده کې انشاءالله امید لرو چې دغو ولسوالیو کې او دغو کلیو ته او دغو ولس ته ښه پاملرنه وسي او ښه خدمت ورته وسي قدرمنو لیدونکو تاسو د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ د ابراهیم کاریز چې تقریبا 14 یا 15 کاله نږدې وړاندې چې دلته کومه غمیزه رامنځته سوې وه او په دغه کلي باندې یو وحشتناک بمبار ترسره سوی و چې په دې کې د میرمنو ښځینه او ورسره خوا کې د ماشومانو سپین ږیرو په ګډون د دې کلي ډیری غړو له لاس ژوند له لاسه ورکړی و دلته خلک وایي چې ډیری داسې کورونه هم و چې د دوی میراث پاتې شوه کورونه یې میراث شو ژوند یې په اصطلاح باندې هغه څه چې اوبادي یې کړې وې یو کور یې جوړ کړی و همغه ورنه میراث دا خلک وایي اوس هم د افغانستان د اسلامي امارت او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه غواړي چې دې سیمې ته د ځانګړې پاملرنه وسي د دې سیمې سره د مرستې وسي د دوی د زراعت او د دوی د ښوونې او روزنې روغتیا او په نورو برخو کې د ورته ځانګړې پاملرنه وسي تر څو دا خلک هم د نور هیواد د نورو ولسوالیو په څېر له پرمختګونو زده کړو او په ټوله کې له خدماتو برخمن سي رحیم خان خوشحال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د پکتیکا مټاخان ولسوالۍ د ابراهیم کاریز سیمه